حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ته خطبه او فرمایلا چې یا ایها الناس قد فرض علیکم الحج اے خلق او پتا سبحان حج فرض کړی شوی دی. عزیزان محترم ما تاسو د وړاندې د رب کریم د منزل کتاب نا صحیح تلاوت کړلا. رب کریم فرمای وللہ علی الناس حج البیت د پارا د رضا د الله تعالی علی الناس په خلق باندې حج البیت حج د بیت الله شریف ته د چا د پارا پچا باندې من استطاع الیه سبیلا هغه څوک چې استطاعت لري طاقت لري د دې لارې. محبوب علیہ السلام نے تپوس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حج سسیز واجب ہے پس کم سیز سرا حج واجبی گی. حضور علیہ السلام تفرم چھ بندہ سرا زاد راہ موجود ہوئی دا لار خرچ ور سرا موجود ہوئی دا اغا پکور کے دا اغا زینی کفالت جکم خلق ہوئی دا اغوی خرچ خوراک برابر ہوئی او دا دو دا لار تک راتک اخراجات برابر ہوئی نو ازادو دغا سیزو یو او بل چکم دی چی بندہ سر سورلی ہوئی نو دا سورلی متبادل نن سبا کے دیر سیزو دا اغا وقت چکم سورلی ہوا دا اس وقت چکم سورلی دی نو دی کہ علماء بیا نور خبر ذکر کی دا احادیث مبارکو پا رنا کی. نو حج پا دغه سره فرض کیږي خدا نه چې ولله خاص د الله تعالی د رضا د پاره. حج مالی او بدنی عبادت ده. ګوره زکات مالی عبادت ده. حج هغه مالی او بدنی عبادت دواړه دي. د دیو جن امام بخاری رحمت الله علیه د بخاری شریف چې کم تدوین کړي دي نو عقیب کتاب الزکات پسې کتاب الحج راوړی دی. کتاب الزکات پسی کتاب الحج راوڑے دے. علماء توجیح ذکر کئی چیرہ دا سوا جنا پکادج حج پسی زکات پسی جی کم دی روجہ ذکر شوی ہوا تاغیب آبے لگا ولے وے ولی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا سے کئی نو جواب دا کی چی دا دے وجنا چی دا زکات چونکہ مالی عبادت دے او حج مالی او بدنی دوار دی پا دی وجہ بانے کتاب الزکات پسی جی کندی کتاب الحج اغیر اوڑی. عزیزانو یاد ساتھ بعضی کارون دا سی وی چی اغا فرض وی بعضی واجبات وی بعضی سنت وی دا ټولو کولو کې انسان ته اجر او ثواب ملاويږي که انسان فرض ادا کینو دا هغه په ادایګۍ باندې دا غاړه هم خلاصيږي او اجر او ثواب هم ملاويږي. مثال په تور باندې منځ فرض دی منځ فرض دی او چې دا فرض منځ بنده ادا کینو اجر او ثواب په ملاويږي کنه باقی باندې اجر او ثواب ډیر زیات ملاويږي. دعا جهان سردار مبارک فرمایي وي خمس صلوات افترضهن الله تعالی پنځه منځ ندي چې الله تعالی اغیله فرض کړی دي. ګورې پنځه منځ نه فرض کړی دي وي فمن احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن څوک چې د عقیده بارا په ښه طریقې باندې او دس وکي او بیا وصلاهن لوقتهن هغه منځونه په خپل اوقات باندې ادا کی. حضور علیہ السلام فرمای فله علی الله عهد ان یغفر له دې بنده لپاره د الله تعالی طرف نو وعده دادا چې الله تعالی دې انسان ته بخنه کوي. چاته څوک چې دا 15 وخت منځ دا په خ طریقې سره ولا او دس کوي او پابندۍ سره دا هغه منځونه چې کوم دي ادایګي کوي نو اوس ګوره فرض دی او چې کوي نو باغی باندې به څومره اجر او ثواب شو. فله علی الله عهد حضور فرمایي دغه کس د پاره د الله تعالی په ذمه کرم باندې وعده ده د الله تعالی طرف نه د انسان د پاره وعده ده چې ان یغفر له چې د انسان د بخنه کوي او څوک چې تاسو نه کوي وی فلیس له علی الله عهد الله تعالی د بارا د دې انسان په ذمہ باندې د دې انسان د بارا د الله تعالی طرف نو وعده نشته ان شاء غفر له ان شاء عذبه وی د رب خو خدا که بخنه ورته کوي او خو خدا که عذاب ورته ور کوي.
نو ګورې فرض عمل دی او په ادایګۍ باندې اجر او ثواب ملاویږي داسې د هغې خپل فضایل دي دغه شان د حج دی هغه فرض عمل دی دوه جهانو سردار مبارک فرمایي من حج لله چا چې د الله تعالی د رضا دپاره حج وکړو فلم يرفث او پاغي کې د چې کنه بهودا فضل خبرې پکې اون کړلې ولم يفسق او دوس نافرمانی پکې اون کړلا خلاف شرع کم کار اون کو جنگ او جدال اون کو جنگ جګړه اون کړلا نو حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا حج کوونکې چې د الله تعالی د رضا لپاره حج کړی دی او د هر قسمه ګناهونو نه پاک وکړو د نافرمانی نه پاک وکړو دوه جهانو سردار مبارک انعام ذکر کړي وی اے رجع کيوم ولدته امه دا حاجی صاحب د خپل حج د کولو نه د حج په کولو سره د واپس چې کله راځي نو د ګناهونو نه داسې پاک را واپس شي لکه د انسان چې په دغه ورځ باندې پیدا شوی وي چاړو هیڅ قسمه ګناه یې نه وي مطلب چې الله تعالی ورته د دې حج د برکت هغه ټول ګناهونه بخي الله تعالی دې موږ تاسو صحیح حج کوونکي وګرځي د حاجانو صاحبانو خپل برکات دي برکات ډیر زیات دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي والحضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام د خطبه او فرمایلا چې یا ایها الناس قد فرض علیکم الحج اے خلق او ری پتا سبحان حج فرض کړی شوی دی یا ایها الناس اے خلق ابراهیم علیہ السلام اعلان فرمایلو خبر بیا لکه وګدیږي حضور علیہ السلام دلته خطبه فرمایي یا ایها الناس اے خلقو قد فرض علیکم الحج پتاسو باندې حج فرض کړی شوی دی نو تاسو حجونه کوئ صحابي عرض کی یا رسول الله اكل عام اے دا الله محبوب هر کال حج فرض دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش حتی قالها ثلاثه دغه بنده چې کین صاحب درې کړه خپل خبره تکرار کړله او نبی علیہ السلام خاموش او بیا او فرمایل لو قلت نعم کما ویل چې او نو لو وجبت خامخا بیا دا حج فرض شوی دا بیا واجب وي ولما استطعتم او تاسو به استطاعت نه لرلې حضور علیہ السلام او فرمایل چې صدر ته بیانو نو په هغه باندې عمل کوي مستطاعتم څومره چې تاسو استطاعت وي او چې کوم سيزونه تاسو ته زپر एकदम وضاحت تاسو ته نکوم نو بیا چې کوم دا هغه نه تاسو خاموشي اختیار او ځان ته نه ساتي او ځکه مخکنی خلک چې کوم دي هغه د خپل انبیاء کرامونه د ډیرو سوالاتو په وجه باندې هغه هلاک شوی او د هغه سره د اختلاف په وجه باندې هغه چې کوم هلاک شوی نو تاسو ګرځه چل مکوي او د کتابونو ذکر کوي چې دا صاحب ولې چې کوم دي خبره بار بار تکرار کوي او بار بار چې کوم دي استفسار کوي دا غي وجه دا وا چې هغه دا مسله پوره معلومه ول غواړي خبره پورا معلومول غواړي چې موږ چې کوم دی لکه او چې څنګه دا منځونه فرض دي داسې زکات فرض دی داسې روزه فرض ده نو چې دا اسنه چې دا زکات دا حجم چې کوم دی هر کال فرض وي د دې وجنه هغه دا ذکر کوي نو بیا حضور علیه السلام او فرمان چې کما ویل چې او نو بیا به دا حج خامخا فرض دی او تاسو به دا استطاعت نه وي تاسو به دا استطاعت نه وي نو لهدا چې صدقه ما خبره تاسو ته کوم نو باغی باندې عمل کوي څومره چې تاسو استطاعت وي او چې کوم تاسو ته پرېږدم نو دا هغه نه چې کني بیا ځان ساتي هغه نه هغه کې تاسو نه بیا بار بار مکوي حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام نے تپوس کی چې ای العمل افضل اے الله محبوبا کوم یو عمل افضل دی افضل ترین عمل حضور علیہ السلام نے مختلف موقع باندې مختلف تبوسونه شوی دي مختلف صحابه کرام تبوسونه کړی دي او حضور علیہ السلام په هر موقع باندې خپل جواب دی دې موقع باندې چې کوم صاحب تبوس کوي چې ای العمل افضل اے الله محبوبا کوم یو عمل چې کوم دی زیات افضل دی نبی علیہ السلام تاسو فرمایل ایمان په الله تعالی باندې ایمان په الله تعالی باندې او بل چې کوم جهاد فی سبیل الله او دریم نمبر چې کوم دی حج مبرور دا چې کوم دي دا افضل ترین اعمال دي الله تعالی دې موږ تاسو ته دغه افضل اعمال نصیب کړي چې حاجان صاحبان حجونه د بار تللی دي
روان دي ال د حجونو د لپاره تیاریان شروع دي او دلته ځکه موږ خلک هغه د قربانیانو د لپاره تیاریان کوو نو ان شاء الله دی جمعه باندې بتاو د حج بارک یو څه مختصر خبره وکم او را روانه جمعه باندې بتاو ته بیا د قرباني مسائل فضائل هغه بتاو ته ان شاء الله بیا په تفصیل سره ذکر کوم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلور عمرے کړي دي سو عمرے کړي دي نعمت بابا حضور علیہ السلام سلور عمرے کړي دي کوم موقع باندې وی دا ټولي چې کړي دي حضور علیہ السلام دا ذل قعدی په میاش کې کړي دي ذل قعدی په میاش کې کړي دي حضور علیہ السلام اوس کوم میاش شروع ده کنه په دې میاش کې حضور علیہ السلام دا ټولي کړي دي اولنې عمره هغه وا چې کوم د حدیبیه په موقع باندې وا نو اگر چې هغه ټیم سره هغه عمرې نه غیره واپس شوی او بیا پر روان کال باندې چې کوم بیا حضور علیہ السلام کړي وا نو هغه روان کال چې کوم عمره وا نو هغه هم په دې ذل قعدی په میاش کې وا هغه یو حکمی وا او دا نور چې کوم دي حقيقي وي او سیوا د دینه چې حضور علیہ السلام کوم د حج په موقع باندې کړي وا ناغه بیا په کوم میاش کې شولا ذل حجه کې شولا کنه ذل حجه کې شولا نو حضور علیہ السلام دا درې عمرې چې کیندا په ذل قعده کې شوی دي او حجونه حضور علیہ السلام سو کړی دي د هجرت نه پس د حضور علیہ السلام یو حج شوی دی جابر بن عبد الله سے فرمایي چې حضور علیہ السلام دو حجونه کړی یا درې حجونه کړی او بعض علما ذکر کوي چې نه حضور علیہ السلام چې د هجرت نه وړاندې کوم حجونه کړی دا غي تعداد چاته معلوم نه ډېری کړی دي او بیا د هجرت نه پس حضور علیہ السلام چې کندي په لسم کال باندې لسم د هجرت باندې حضور علیہ السلام بیا حج فرمایلی دی اوس دا حج فرض شوی کله دی حج کله فرض شوی دی دا په اتم ذل حجه کې یا په پنځم یا په شپږم ذل حجه کې دې کې مختلف روایت دي پنځم ذل حج پنځم هجری کې یا په شپږم هجری کې یا په اتم هجری کې په اتم هجری کې صحابه کرام حج کړي دي او بیا په نهم هجری کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نور صحابه کرام سره حج کړي دي او چې کله بیا لسم کال شو د هجرت حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ویل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نه کال مدینه منوره کې تیر کړ او بدی کې حج اونکه او چې کله لسم کال شو بیا دوه جهان سردار مبارک د حج د پاره اراده او فرمایلا اعلان او شو چې اے خلکو دوه جهان سردار مبارک حج روان دي دوه جهان سردار مبارک حج روان دي چې کله د حضور علیہ السلام د حج اعلان کیږي نو ډیر زیات خلک مدینه منوره ته روان شو ډیر ځان خلک مدینه منوره ته روان شو څومره خلک راغلي دي نو مرقات وغیرہ چې کوم دي هغه تعداد ډیر زیات خود لري چاته پته شته چې څومره تعداد وي یو روایت کې راځي چې 1 लाख یو کې 1,14,000 1,24,000 یو کې 1,30,000 دا کې د مختلفو موقعو سره زینو وړاندې کېدل سره چې کوم دي او چې کله حضور علیہ السلام اعلان او فرمایو نو بیا د مکی مکرمه د طرف نه هم خلق مدینه منوره ته روان شو چې د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام په قافله کې مکی مکرمه ته راشو د مکی مکرمه اطرافونه روان شو چې حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره نه روان دي مکی مکرمه ته روان دي نو چې موږ هم د هغه په قافله کې شو په دغه ټیم کې حضرت علی شهر خدا رضی الله عنه هغه په یمن کې دي هغه د یمن د طرف نه رالل هغه د یمن د طرف نه رالل حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې کله دوا جهان سردار مبارک ذوالحلیفه مقام تراغه ذوالحلیفه دا میقاتونه دي سلور میقاتونه دي د مدینه منوره د خلکو میقات کې نه ذوالحلیفه دي ذات عرق دي او قرن دي او یو چې کنه یلملم دي دا یلملم چې کنه دا زمونږ د پاکستان او د یمن د خلکو چې کنه از څومره ګذرګاه دي د کومو طرفونو غیبانه خلک ورزي نو د ارجا خپل میقات دي دا سنمونه ذکر شوی دي او د هغه سره په اطرافو کې شاته کم خلک اوسېږي نو ټول چې په دغه میقاتونو باندې طریق نو هغه ځنه وړاندې یا په هغه ځای باندې احرام تړي ول دغه ځای باندې حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام ذوالحلیفه باندې حدیث مبارک وګد مسلم شریف نقل کړی دی وګد حدیث مبارک د خدان له کافی ټیم اخلي او زبر تاسو اختصارا چې کني هغه نه یو څو خبره ذکر کوم نو چې کله دغه د حضور علیہ السلام راغی او حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام
احرام اوکو بیا 2 رکعات منز اوکو بیا تلبیه او فرمایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك تلبیه او شلا خلق صحابه کرام را روان دي بیا الته اعلان وشو چې کوم خلکو صرف د عمرې نیت کړي دي هغه احرامونه کولاو کوي او چې کوم خلکو د عمرې نیت نه کړو د حج کړي دي هغه د خپل یا د حج او د عمرې نیت نه کړی دي هغه د خپل احرامونه برقرار اوساتي نو کوم خلکو چې د عمرې نیت کړو یا چا سره چې کوم د قربانۍ د پاره سنو نه هغه احرامونه چې عمره او شولا هغه بیا خپل احرامونه کولاو کړل او وختي چې کوم لګ لګ واړل قصر وکړ قصر وکړ نو قصر د وختو وړو کول ته ویل کیږي او یو حلق دی چې هغه مکمل چې کوم دی وخته صفا کړی شي نو چونکی مخکې حج را روانو نو باغی وجبانه هغه چې کوم دی قصر وکړو او دا چې کوم محلقین رؤوسهم چې خپل سرونه بږي کې هغه به حلق کوي او دا چې قصر بکی نو هغه دواړو باندې بیا د صحابه کرامو عمل راغی نو حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام دغه صحابه کرامو عمره ادا کړه او حضور علیه السلام دا حج کوم دی دا حج قران حج 3 قسم دي یو حج افراد دے چې بنده صرف حج وکي په حج با ایامو کې حج وکي او بس را واپسی وکي نور چې کوم دی عمره ور سره اونکي او یو حج تمتع دے چې هغه د حج سره عمره وکي یا د مخ وکي یا د رستو وکي او یو چې کوم دی حج قران دی چې هغه په یو احرام باندې حج او عمره او ورپسې چې کوم دی بیا حج ادا شي هغه د حج قران ویل کی او دا سخت وي ځکه په احرام کې بعضی قیود داسې دي بعضی شرطونه پکې داسې چې هغه و بنده پاغه کې بل لحاظ ساتي په عامو کپړو کې د غیر پابندي نه وي او چې کله احرام وي نو په احرام کې پابندي زیاته وي نو دا سخت حج وي حج قران او یو حج تمتع ده او یو حج افراد ده حضور علیہ السلام حج قران فرمایلو نو چې کله حضور علیہ السلام عمره وکړه دعا جهان سردار مبارک طواف چې کله شروع کو نو اولنو دریو طوافونو کې حضور علیہ السلام رمل او فرمایا اوچت اوچت منډه تیز منډه طواف چې کوم دی هغه شروع شو درې طوافونه حضور علیہ السلام په دغه طریقه باندې وکړ چې پهلوانی به ښکار شي زور به ښکار شي مشقت به وشي او بیا څلور طوافونه حضور علیہ السلام په عام چال باندې او فرمایل بیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام د مقام ابراهیم سره ودرېد او وی فرمایي دا هغه ځای دی چې رب فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى او دا د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه هغه پیشکش چې دا ځای دی چې کنه مانځه وګرځولې شي د قدمونو نشانات ابراهیم علیه السلام دی رب فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى اے خلکو د مقام ابراهیم نه تاسو ځای د مانځه وګرځوي بیا حضور علیہ السلام د مقام ابراهیم سره په داسې اندازه سره ودرېد چې مخې د بیت الله شریف هم راځي او مقام ابراهیم هم راځي نو ګوره د نیکانو خلکو د انبیاء کرامو علیهم السلام د هغوی د قدمونو هغه اثرات هغه تبرکات دي کنه او الته عبادت کول دام چې کوم اجر او ثواب لري دغه حواله سره د بخاری شریف تاسو یو حدیث مبارک ذکر کوم حضرت عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام ته ذکر وکړ زه یو قبیله ته موږ کوم او زمنګا او د هغه په ځای کې چې کوم دي یو زیاده سرادي چې هغه کې باران او برازي چې کله باران وي د الله محبوبه زه چې کوم دي بیا ال هغه تدل نشم نو زما دا خوخه ده چې زما په کور کې یو ځای تاسو ما د پاره د مانزه وګرځوي چې کله زه ال نشم تلې چې د جمع مانزه ال نشم تلې چې په هغه کې بیا زموز ادا کوم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام را ته او فرمایل چې کله سبا شو ول دعا جهان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره راغی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ور سره دی ول حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل راته اجازه او غوښته چې اجازه ملاو شو ول حضور علیه السلام کې نه ناستو ول حضور علیه السلام ته پوښتنه کو چې اين تحب ان اصلي من بيتك اے عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ اين تحب كم زي تخوخي ته کم زی خوخه چې پاغه کې زه منز ادا کړم وګوره صحابي دی کنه چې حضور علیه السلام په سجده ولګي نو چې بیا زه په هغه ځای باندې سجده لګوم
چې کله حضور علیہ السلام بیت الله شریف صدنه تللی دی نو صحابه کرام او بعض صحابه کرام هغه بهر ولاړ دي او د دننه دربان شاه نو تاسو کوي وای اين صلی النبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام کوم ځای کې مونږ وکړو ان چې په بیت الله شریف کې دننه خانه کعبه شریفه کې دننه چې کنه په اقا ځای باندې سجده ولګوم چې کوم ځای کې حضور پاک علیه الصلاه والسلام سجده لګولې ده چې ماته برکت ملو شي و دعا جهان سردار مبارک دا فرما چې اين تحب ان اصلي من بيتك اے صحابی عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ته کوم ځای خو کې چې هغه کې استاد لپاره د مانزه ځای مقرر کوم محبوب علیہ السلام ته ما اشاره وکړه چې د فلانی ځای باندې او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وړاندې شو موږ ورپسې شاته ودرېدلو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام موږ فرمایو منګه ورسره مونږ وکړو خلکو ته پته ولګېدله چې دعا جهان سردار مبارک راغلی دی محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام راغلی ول خلک ډیر زیات راجمع شو خلک ډیر زیات راجمع شو نو بیا پکې د یو کس خبره چې اين مالک سب څه شو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی ته پوښ کیږي مالک سب څه شو نو چا پکې وویل چې را هغه خو چې کوم دی منافق شوی دی نبی علیہ السلام تو فرمایا جنا دا سمو آیا آیا تا ته پته نشته چې هغه لا اله الا الله ویلدا او یرید به وجه الله باقی باندې الله تعالی رضا لټي دا الله تعالی دا رضا ده پاره دا لا اله الا الله ویلی دي او دا یا ساتي چې چا لا اله الا الله اقرار د دې د پاره او چې زمانه الله تعالی رضا شي نو الله تعالی دغه انسان لپاره په اور د جهنم باندې حرام کی چې د الله تعالی د رضا لپاره هغه د صدق دل سره هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کړی دی نو هغه په اور د جهنم باندې حرام شوی وي هغه صاحب بیا خپل خبره وضاحت کوي چې خو یې موږ ته دغه یو خبره بل امراله هغه دا چا چې دا خبر او چې هغه منافقانو سره تعلقات دي نو هغه دا خبرو چې لا يحب الله ورسوله ادا الله او د الله د رسول سره مینه نه ساتي هغه د الله او د الله د رسول سره مینه نه ساتي په دې وجه باندې چې کوم هغه موږ په هغه زمره کې اچو نو بیا د نبی له سلام او فرمایي ته پته نشته چې هغه د الله تعالی د رضا لپاره دا لا اله الا الله اقرار کړی دی او څوک چې د الله تعالی د رضا لپاره دا اقرار وکړي الله تعالی هغه لرا اور د جهنم باندې حرام کی دغه صاحب او فرمایي الله او رسوله عالم الله او د الله رسول ته خپته ده نو ان موږ په ظاهر باندې څه ویلي چې تعلقات چې کوم دي چې د هغه سره دي خبره هو مختصره پاتې شوله او وخت چې کوم دی هغه ډیر دی دا چې کله د حضور علیه السلام بیا په یوم الترویه باندې په اتم د ذل حجې باندې حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام منه مقام باندې نماز پخین مازیګر ماخام ماسخوتن او بیا د سحر نو سي اوکو داغي نفس بیا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چرته روان شو عرفات طرف ته بیا الته یو خطبه فرمایله ده ډیره تاریخي خطبه ده ډیره تاریخي خطبه ده او دا وخت مختصر ده چې ناقینه څه تاسو ته وې موقوع نه ما ستړی وای کنه صاحب کنه خلک بیا تنګيږي شرع استاد صاحب اخره کې زور لګي هغه دا قران او حديث د عجیب خوند دي چې بنده څومره وای نو اقنه چې کوم دی هغه زیاتیږي نو او بنده چې د حضور الله سلام کم ارشاد وایما او کم چې کوم دی هغه واورما الله تعالی زمونږ استاد خپل محبوب علیه السلام په ارشادات باندې خسته عمل نصیبه وګرځي بل یو مسله یاد ساتي حدیث پاک کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک تاسو کې د قربانۍ کولو اراده لري نو هغه دی د اول ورځ د ذل حجینا خپل نکونه او وخته نه واړه کوي تر دې چې قرباني وکړي څوک چې د قربانۍ کولو اراده لري نو هغه د هغه وخت پورې چې کله قرباني نه ویګړي د قرباني کولو پر د خپل وخته او نوکان دادې نه واړه کوي چا د پاره چې څوک سګي قرباني کوي چې څوک قرباني کوي د قرباني کولو اراده لري نو هغه دغه سي نه کوي د خپل نوکان او وخته دادې نه واړه کوي نو کله بیا واړه کوي مخکې دی واړه کی کنه یاره کمه ورځې پورې نو تقریبا چې سبا ورځ گنجائش پکښتا سبا یا بل ورځ دغه گنجائش پکښتا چې کله ذل حجې میاش کار شولا بیا چې کیندا غلس ورځو د اختر د قربانۍ پورې چې کیندي بیا نوکان واړه کول دا
حضور علیہ السلام فرمایي چې دا تاسو مکوئ هغه نه منع فرمایلی دا اگر شی استحبابي عمل دی خو اجر او ثواب چې حضور علیہ السلام فرمایي خامخا په اجر او ثواب وي او موږ تاسو ټول د ثواب طلبګاران یو حاجتمند یو الله تعالی دې زموږ تاسو خسته عمل نصیب وګرځي ان شاء الله العزیز راتلونکي جمعه باندې ورته د حج د دې خطبه بارک لک شان د اختصار سره او بیا د قربانۍ مسائل او فضایل چې کوم هغه به ان شاء الله تفصیل سره بیا ذکر کوم رب کریم دې زموږ تاسو خسته عمل نصیب کړي اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیه امین الحمد لله رب العالمین والعاقبة